وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. دغه یو ورور یو ویډیو را لیږلې ده چې دوه نښتې نجونې دي، دوه خورګانې پیدا سوي، دواړه نښتې دي. دی وایي چې د دې دواړو په مابین کې به نکاح څنګه کیږي. دا محترمه ما مخکې هم جواب کړی و، په شخصي کې ما نه ملګرو پوښتنه کړې وه ډېر مخکې. نو محترمه وروره، جمع بین الاختین ناروا ده، وان تجمعو بین الاختین د قرآن صریح آیات ته. تاسې به جمع په مابین د دوه خورګانو کې نه کوئ. مثلا یوه نجلۍ چې چا په نکاح کړله چې دا ژوندۍ وله، د هغه خور به نه په نکاح کوي. نو دلته چې یوه نکاح کوي بله مو سره نکاح کیږي. دا جمع بین الاختین ده وروره، دا صورت ناروا او ناجایزه ده. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. لطف الله فهیم هلمندي په نامه یو ورور پوښتنه کړې ده. د ورور پوښتنه داسې ده چې د ګوتو ټکان ویستل دا څنګه دي؟ په مانځه کې خو محترمه فرقعه چې ده دا مکرو تحریمي ده، چې د ګوتو ټکا په مانځه کې باسي دا مکرو تنزیهي ده. بخلاف الفرقعه خارج الصلاة لغیر حاجة فإنها تنزیهیة. خارج له مانځه نه د ګوتو ټکا دا مکرو تنزیهي ده که ضرورت نه و. که ګوتو یې درد ورته کو، حاجت ورته و، بیا پروا نه کوي. بخلاف الفرقعه خارج الصلاة لغیر حاجة فإنها تنزیهیة. امداد الفتاح کې علامه ابو الاخلاص علي شرنبلالي رحمه الله دا مسئله ذکر کړې ده وروره. وعلیکم السلام. یو ورور پوښتنه کوي چې دا کوم دسمال چې عرب په سر اچي، دی وي دغه دسمال اچول د عربو څنګه ده؟ دا محترمه مستحب ده او دا د صحابو د رسول صلی الله علیه وسلم عادت و. ما په دې یو بحث کړی ده، خادمینو ورونه که تحقیق د سره د طیلسان په اړه باندې هغه د ملګري ته راولي. وعلیکم السلام. یو ورور پوښتنه کوي چې کله امام د خطبې په حالت کې ان الله و ملائکته یصلون وي، درود به نه وایه محترمه، په زړه کې به یې وایه، په جهر به یې نه وایه. الله دې ښه لره وروره جوړ اوسي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور بشیر احمد په نامه د سوات نه پوښتنه کړې ده. د ورور پوښتنه داسې ده چې یو څوک د شویه په جنازه کې شرکت وکړي، دا کافر هم ده او مرتد هم ده، نکاح هم ده. نو محترمه وروره، کوم کتابونو کې چې تا دا مسئله لیدلې ده، خو د موږ د احنافو د متقدمینو کتابونه یعنی عربي کتابونو ما سره اعانت و کومک وکړه وروره، ما ته یې راولېږه عکسونه، نو مننه به دې وي. الله دې ښه لره، الله دې جوړ لره. خو محترمه د اردو کتاب یا د پښتو کتاب نه عربي د موږ د احنافو کوم کتابونو چې په دې اړه باندې د ارتداد او د کفر فتوا کړي وي هغه ما ته راولېږه وروره. الله دې ښه لره، کامیاب اوسي. وعلیکم السلام. یو ورور پوښتنه کوي چې کوچان په لاره ځي، نو کوچان چې په لاره باندې ځي دوی مسافر دي وروره. الله دې ښه لره، کامیاب اوسي. وعلیکم. یو ورور پوښتنه کړې ده چې کوم د اسرائیلو د کمپنیو مشروبات دي که هغه یو مسلمان واخیستل، نو هغه ته خو ناروا ده ځکه د هغه اعانت ده دا یو قسم. نو دی وایي که بل ملګري ته د دې خوړل څرنګه دي؟ نو خو محترمه هغه بل ملګری باید ځکه ورسره ونه خوري چې هغه دې ته نور هم تشویقیږي، چې ورسره ونه خوري نو دې ته به وهڅول سي چې د کفر سره هر قسم اعانت ناروا ده، نو دی به تشویقیږي نه ورته، یو قسم به ورټل سي، نو بیا به نه کوي دا کار. وعلیکم السلام. محترم وروره، یو ورور پوښتنه کړې ده چې یو چا بیعت نه وي کړی، نو محترمه بیعت باید مسلمان وکړي. مسلمان د خپل زمانې له امیر سره باید بیعت ولري. الله دې جوړ لره وروره، کامیاب. وعلیکم السلام. یو ورور پوښتنه کوي د ابو علي ابن سینا په اړه باندې چې څنګه سړی تیر سوی. څه یې کوو محترمه، عالم سړی تیر سوی ده، خپل علومو کې ډېر لوی خدمت کړی ده. اگر چې علامه امام غزالی رحمه الله د زندقت فتوا ور باندې لیکلی یو کتاب جوړ کړی د علامه امام غزالی رحمه الله، نو په هغه کتاب کې دی زندیق بللی. خو محترمه دا د خپل شخصي رایه ده او ښه عالم تیر سوی ده، خو په خپله موضوع کې اسلامیاتو کې نه، په علوم عصریو کې محترمه الله ډېر ښه عالم تیر کړی او مسلمان ده ورور. علیکم السلام. یو ورور پوښتنه کوي چې سړی 50 وارې د بیت الله نه طواف وکړي نو د جنت ور پې حرامېږي. کم ملا چې درته ویلي ورور همغه ملا نه پوښتنه وکړه. الله دې جوړ لره وروره، کامیاب. وعلیکم السلام. یو ورور پوښتنه کوي چې الله قرآن کې وایي چې تاسې داسې پوښتنې مه کوئ چې فضول پوښتنې وي. دی وایي چې معقول جواب یې راته وایي، خو معقول جواب دا ده نو چې
یو شي کې فایده نه وي نو ته یې ولې پوښتنه کوې؟ خو پوښتنه خو سړی د فایدې دپاره کوي. داسې پوښتنه چې فایده نه وي پکې نو هغې پوښتنې ته څه ضرورت ده؟ الله دې جوړ لره وروره کامیاب. وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کوي چې یو سړی مسافر ده خو هلته ده سره اوس پیسې نسته ده، پیسې لري کور کې خو کوم ځای کې چې دی ده هلته پیسې نسته ورسره، په ده سړي قرباني نشته ده محترم. الله دې جوړ لره جنتي سي. وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کوي چې د خور خاوند مې چې د هغه مریض ده، ښځه وایي چې زه بازار ته تللی سم چې د کور سامان ځان ته راوړم. و محترمه چې په حجاب کې وي بالکل تللی سي. الله دې ښه لره وروره کامیاب اوسي. وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کوي د ورېښمو نر ته استعمال خالص ورېښم استعمال جایز نه ده وروره نر ته. وعلیکم سلام ورحمة الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کوي چې یو هلک پیدا سوی د خدایي سنت ده خو مکمل نه ده، نو محترمه وروره فی الحال بیا سنتېدل نشته ده پې باندې. دا غوښه وروسته چې غټ سي بیا یو څه غټ سي دا غوښه بیرته پې راځي وروره، بیا چې کله پې راغله لا دې په هغه وخت کې د سنت کې. الله دې جوړ لره وروره کامیاب. وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کوي چې مثلا یو پلار د 4-5 ورونه دي او هر یو کې ډېرې پیسې لري ګټي یې ځان ته، نو محترمه دا پیسې د دوی دي که د پلار دي؟ که د دوی پیسې په هر یوه قرباني واجب ده. الله دې ښه لره جوړ. وعلیکم سلام ورحمة الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کوي چې یو چا څوک په چاقو وهلی شرعاً یې څه حکم ده؟ محترمه دا قاضیان سته ده الحمدلله، امارات سته ده، هغوی به فیصله درته وکړي وروره، شرعي فیصله سته ده، نو موږ ولې تنګویه؟ دا مسله هسې محکمې ته ورځي. وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کوي د فراه ولایت نه چې د نر دپاره د سرو رنګ کالۍ اغوستل څرنګه دي؟ محترمه وروره په دې کې حنفي علما اختلاف لري، نو صحیح دا دي چې دا خلاف الاولا او مکروه تنزیهي دي د نر دپاره. ښه خبر دا ده باید وایي نه غوندي وروره. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کړې ده چې سړی 2 تابعیته درلودلی سي که نه؟ نو محترمه هغه دوه تابعیتونو ته خو مازې نسبت ده. علما په کتابونو کې د انصابو لیکي چې که یو سړی په یو ښار کې 4 کاله تیر کړي هغه ښار ته هم نسبت کېدلی سي. مثلا یو سړی کابلی ده فلان الکابلي، نو هغه 4 کاله مدینه کې تیر کړل نو هغې ته هم نسبت کولی سي فلان المدني. یا په عراق کې تیر کړل فلان البغدادي العراقي. دا مشکل نه لري محترمه، شرعاً جواز لري. دا مسئله د کتابونو د انصابو مسئله ده، وروره جواز لري. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. یو ورور عبدالخالق سواتی په نامه د پاکستان سوات نه پوښتنه کوي. د ورور پوښتنه داسې ده چې په ورځ د قیامت به اول حساب له چا سره کیږي؟ نو محترمه وروره علامه جلال الدین سیوطي رحمه الله الوسائل فی مسامرة الاوائل په دې کتاب کې امام سیوطي رحمه الله لیکلی دي چې اول حساب به د حضرت جبریل علیه السلام سره کیږي. اول ما یحاسب جبریل لانه کان امین الله الی رسوله، ځکه دا امین د الله د رسول ته، نو اوله پوښتنه به له ده کیږي. اخرجه ابن ابي حاتم عن عطاء بن سائب. الله دې جوړ لره وروره.